بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زه ډاکټر کفایت الله مانی یم او نن یو ځل بیا تاسو ته د اناټومي او فزیالوژي په شپږم درس کې حاضر یم. په تیر درس کې پنځم درس کې موږ د حجرې په عمومیاتو او د حجرې په تعریف او په ځینو خصوصیاتو د حجرې باندې بحث کړی. نن شپږم درس دی. په شپږم درس کې به موږ د حجرې په سټرکچر باندې چې یو حجره له څو برخو څخه جوړه شوې ده په دې خبرې کوو. عموما یوه حجره چې ته له درې برخو څخه جوړه شوې ده چې یو ته سیل ممبرین یا حجروي غشا ویل کېږي، دوهم ته سایتوپلازم ویل کېږي او دریم ته چې دی هسته یعنی نیوکلیس چې دی ویل کېږي. دغه انځور کې هم واضح شکل سره تاسو لیدلی شئ چې دغه هسته ده یا نیوکلیس، دا هم سایتوپلازم دی چې په دې کې ارګانیلونه موجود دي او دا هم سیل ممبرین یا حجروي غشا ده. د دې له جملې څخه موږ لومړی به حجروي غشا وایو، بیا به سایتوپلازم وایو او بیا به هسته وایو. نو لومړی راځو حجروي غشا ته یا سیل ممبرین ته. سیل ممبرین یا حجروي غشا چې ده یوه نیمه قابل نفوذ یا سیمی پرمیبل غشا ده، یعنی د اکسترا سیلولر فلوید یا ایسف یا هم د خارج الحجروي مایعات او آی سی اف یا داخل حجروي مایعاتو ترمنځ د یو شمیر موادو تبادله چې ده دغه حجروي غشا ترسره کوي. حجرې ته د ځینو موادو د داخلېدو او خارجېدو اجازه چې دی ورکوي. حجروي غشا چې دا د 9.5 څخه تر 10 نانومیټرو پورې ضخامت، پنډوالی یا تکنیس لري. همدارنګه دې ته دوه نور نومونه هم اخیستل کیږي چې یو پلازما ممبرین دی او بل پلازما لیما، یعنی حجروي غشا د پلازما ممبرین او پلازما لیما په نومونو سره هم یادیږي. حجروي غشا چې دا یو لیپید بایلیر ده، یعنی دوه طبقه‌ای ده او دغه دواړه طبقې چې دي د فاسفولیپید څخه چې دی جوړ شوي دي. حجروي غشا له درې ډوله موادو څخه جوړه شوې ده چې یو ته پروټینونه ویل کېږي، بل ته لیپیډز شحمیات ویل کېږي او بل ته کاربوهایډریټ ویل کېږي. پروټینونه چې دی 55% برخه د حجروي غشا جوړوي او دغه حجروي غشا کې چې دی بیا دوه ډوله پروټینونه موجود دي چې دغه پروټینونه د موادو په انتقال کې رول لري. یو ته انټیګرل پروټینونه ویل کېږي، دا هغه پروټینونه دي چې د لیپید بایلیر څخه تیرو بیر وتلی وي، او بل ته چې د پریفرل پروټینونه ویل کېږي، دا پروټینونه یا د غشا په داخل پورې یا خارج پورې چې دی نښتي وي. دوهمه برخه چې په حجروي غشا کې موجوده ده هغه لیپیډز یا شحمیات دي چې دا 40% برخه د حجروي غشا جوړوي او په حجروي غشا کې عمده شحمیات چې دي هغه موږ سره فاسفولیپیډز او همدارنګه کولېسټرول دي. دریمه ماده چې په حجروي غشا کې موجوده ده هغه کاربوهایډریټ دي چې دا 3% دي. په کم اندازې سره حجروي غشا په جوړښت کې رول لري او موږ سره د حجروي غشا کاربوهایډریټونه هم په درې ډوله موجود دي. یو ته ګلایکوپروټین ویل کېږي، بل ته ګلایکولیپید ویل کېږي او بل ته ګلایکان ویل کېږي چې د کاربوهایډریټو له جملې څخه ګلایکان بیا په ډیره کم اندازه چې دی موجود وي. دا ټول کاربوهایډریټونه چې دي د حجروي غشا د داخلي سطحې له پاسه یوه نری او سست پوښ جوړوي کوم چې د ګلایکوکلیکس په نوم باندې یادیږي او دغه ګلایکوکلیکس چې دی بیا ټوله حجره چې دی پوښوي. که دغه انځور ته راسو، په دغه انځور کې حجروي غشا چې دی ښکاري، تاسو حجروي غشا سټرکچر ساختمان ګورئ. دا چې دی اکسترا سیلولر فلوید یا خارج الحجروي مایعات دي دلته، او دا چې دی انټرا سیلولر فلوید یا داخل الحجروي مایعات یا هم سایتوپلازم دلته موجود دی. دغه موږ ویل چې دغه لیپید بایلیر ده یا دوه طبقه‌ای ده. موږ ویل چې حجروي غشا د دوه طبقه‌ای فاسفولیپید څخه جوړه شوې ده، لیپید بایلیر څخه. نو دغه انټیګرل پروټینونه دي چې دغه پروټینونه لیپید بایلیر کې تیرو بیر وتلی دي او دغه پریفرل پروټینونه چې موږ مخکې ویل چې یا به د حجرې
حجروي غشا په داخل پورې او یا به د خارج پورې چې دی نښتې وي او دا هم د حجروي غشا کاربوهایډریټونه دي چې دلته تاسو په انځور کې لیدلی شئ. بل خبره چې دا هغه د حجروي غشا وظایف یا فنکشنز دي. حجروي غشا چې د یو شمېر وظیفې لري چې د هغې څخه موږ اوس یادونه کوو. حجروي غشا د سایتوپلازم او د سایتوپلازم په داخل کې چې کوم ارګانیلونه دي د هغې حفاظت او ساتنه چې دی په غاړه لري. همدارنګه حجروي غشا یوه نیمه قابل نفوذه غشا یا سیمی پرمیبل ممبرین دی چې یو شمېر موادو ته د تیریدو اجازه ورکوي او یو شمېر موادو ته د تیریدو اجازه چې دی نه ورکوي. همدارنګه د حجروي غشا له لارې غذایي مواد حجرې داخل ته چې دی جذبیږي. څلورمه دنده دا ده چې د حجرې څخه میتابولایتونه او اضافي مواد د حجروي غشا په واسطه چې دی خارج یا بیرون ته چې دی اطراح کیږي او وځي. همدارنګه د حجروي غشا له لارې اکسیجن د وینې څخه حجرې ته ننوځي او کاربن ډای اکساید چې دی د حجرې څخه وینې ته ننوځي یا د حجرې څخه وځي. او شپږمه دنده دا ده چې حجروي غشا د حجرې شکل او اندازه چې دی برقرار ساتي. نو دا د اناټومي او فزیولوژي شپږم درس. په اووم درس کې به موږ په سایتوپلازم باندې بحث کوو. که تاسو کومه غوښتنه پیشنهاد وړاندیز لرئ نو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ.